إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة د عبادت او د بندګانو موسم او موقع چې الله رب العالمین ځینې بندګانو ته په نصیب بدل کړي او الله د بندګۍ توفیق ور نصیب کړي. افضل الشهور تر ټولو غوره او قیمتي میاشت چې د الله رب العالمین د جنت دروازې خلاص دي او د جهنم دروازې بند شوي دي او شیطانان تړلې شوي دي. اشاره د دې خبرې ده چې یا باغی الخير اقبل و یا باغی الشر اقصر. دا خیر طلب کوونکی او د نیکۍ والا را مخامخ شه. ستا دپاره همدا موقع ده چې په دې کې منډه وي، په دې کې خواري وکړي او په دې کې ځان ستړی کړي. هغه کور او نعمتونه چې تا ته رب العالمین تیار کړي دي په دې کې د ځان لپاره واخله. و یا باغی الشر اقصر او ای د شر والا هغه انسان چې د الله رب العالمین په مخالفت کې لګېدلی وي، د الله په نافرمانۍ کې لګېدلی وي، ګناهونه دې کول، ظلم دې نه کېده، زیاتې دې نه کېده، د خپل شر دې بند کا، دې بل طرف باندې لاړ شه، د خیر په طرف باندې منډه وکړه، د نیکۍ طرف ته ورشه. زما د اسلام معززو ورونو د رمضان مبارک مثال دی، یو بازار دی. لکه یو سړی بازار ته لاړ شي او هغه قسمه قسم نعمتونه په هغه بازار کې موندل کوي، قسمه قسم لذتونه او خوندونه په هغه بازار کې پیدا کوي د ځان لپاره چې څه قسم شی د دې انسان زړه ته کېږي دته ملاویږي په دغه بازار کې. همدغسې د رمضان مبارک دی. تاسې ته په جنت کې به د رمضان کې هغه څه ملاویږي چې ستاسې زړه یې غواړي. په دې جنت کې به د رمضان کې هغه کارونه وکړه چې په هغې باندې تا ته د رب العالمین رضا ملاویږي او تا ته به جنت ملاویږي. اے مؤمنه وروره چې د جهنم نه پې لرې وځې، لږ ځان ته متوجه واوسېږه او دا ورځې د الله رب العالمین په بندګۍ باندې تېرې کړه، دا د الله په عبادت باندې تېرې کړه. زندګي دې ډېره په غفلت باندې تېره کړه، ډېره دنه په عموسیاتو کې لاړه، الله لعب کې دنه لاړه، په دنیا تېرېدو کې د دنیا په ګټلو کې دنه لاړه. یو میاشت او یو میاشت تقریبا درېیمه حصه تېره شوله. یو سړی فکر وکړي د درېیمې حصې نه هم زیات تېر شوي دي چې پاتې دي یا به 14 ورځې پاتې یا به 19 ورځې پاتې. دا ورځې کې یو سړی په هلکه باندې تېرېږي، که دا ورځې یو سړی د شپې په عبادت باندې په ټوله شپه ودرېدو باندې تېرېږي، که دا ورځې یو سړی د قرآن په تلاوت باندې تېرېږي. ای مؤمنانو ورونو دا موسم دی، دا سیزن دی، په دې کې د الله بندګي وکړئ، په دې کې د رب العالمین عبادت وکړئ. یو څو عبادتونه ستاسې مخې ته ږدمه، یو څو نمونې در وړاندې کوم چې دغه بندګانو طرف ته متوجه اوسېږئ او دا وکړئ. افضل الاعمال هغه عملونه چې په فرائضو نه وروسته لومړنی مقام لري، هغې ته متوجه اوسېږئ او هغه بندګي به د رمضان کې خپله کوئ. دقب الصالحین قبلکم، ستاسې نه مخکې د نیکانو خلکو چې کومه طریقه وه، د انبیاو طریقه وه، د صالحینو طریقه وه، د داود علیه السلام عمل و. ای مؤمنانو هغه بندګۍ طرف ته ورمنډې کوئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د سیدنا ابو هریره رضی الله عنه دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رمضان وروسته بهترین روزې د محرم د میاشتې دي. وافضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل. یا مؤمنانو ورونو د فرضي منځ نه وروسته اولنی مقام هغه د تهجد دی، اولنی مقام هغه د شپې د عبادت او د شپې د بندګۍ دی. لیکن که نن سبا د میډیا تعقیب کې د انسانانو وګورئ او د خلکو د عبادتونو وګورئ، والله العظیم د بندګۍ نه ډډه کول شي.
حیران براشي چې د خلک بندګي په کومه طریقه باندې کوي دا شپې د بندګۍ دی په دې کې د الله بندګي وکړي اے مؤمنانو ورونو په دې کې د الله رب العالمین طرف ته منډه ووي دې کې الله ته متوجه شي په دې کې هغه سجدي وکړي چې رب العالمین ته به تاسو نږدې کېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده الله رب العالمین ته په هغه حالت کې ډېر نږدې چې وهو ساجد او دا بنده الله ته په سجده باندې پروت دی لیکن نن سبا موږ او تاسو د منځنه صلات المرافق جوړ شوی دی کومه د شپې بندګي کوو هغه تراویح کوو هغه د شپې قیامونه کوو لوبې مو جوړې کړې دي ګپ شپ مو جوړ کړې دي په داسې طریقه باندې د قران وینا چې هغه څه ویل په دې انسان باندې حجت تمامېږي په داسې طریقه باندې رکوع کوله چې د دې انسان لپاره حجت تمامېږي په ورځ د قیامت باندې په داسې طریقه باندې سجده کوله چې په هغه طریقه باندې رب او الله نبی نه غواړي نه کول پکار دي کور کې کینه مې کوه ولیکن په منځ په سجده کې ټوکې مکاوه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل لا يصلي 60 سنه لا يقبل الله صلاته یو سړی مشبه ته کله منځ کې الله به ته نه قبلای دا د بازي مولانو منځونه لکه دا څه رقم چې بده منځ په رمضان کې روان دي په میډیا کې تاسو تعقیبوي یو عیران به یو سړی راشي چې د الله بندا دا خو د الله په کور کې ولاړ د الله کتاب کې راوت کې الله ته ولاړ تاسو رقم الله رب العالمین سره کوي اصمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث قدسی الله وی دا بنده سره ما دا مؤمن کړی دی کله چې دا بنده وی الحمدلله رب العالمین الله رب العالمین وحمدني عبدي کله چې دا بنده وی الرحمن الرحیم دا الله رب العالمین جواب ورکړي یسنا علی عبدي کله چې دا بنده وی مالک یوم الدین الله رب العالمین مجدني عبدي زدیت ایران ما د سورۃ الفاتحه په یو سبا باندې وی چې الحمدلله رب العالمین تر ولت تعلیم باندې دا شی وګت مدوات راکاږي او دې کې ته الله رب العالمین جواب ورکړي درکړه ایرت منځ کې په ماته په ټوکې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د منافق منځ دې یجلس او يترقب الشمس دا بناس ته د المر بچی تعقیبای کله چې المر په رابانه شي کله په لیدو باندې شي فقام فنقر اربعا فاسیږي وسلوک دې رزمدان مؤمنان ورونو دا بندگی وکي د الله رب العالمین عبادت ده په دې باندې الله رب العالمین چې تاسو له بدلی درکې او دې دومره عجيبه فضایل په احادیث کې راغلي چې تصور یې نه کوي بندگی د بندگی په طریقه باندې کول پکار دي هغه ته اتره کاته کې او هغه شل کې او هغه ته څلويخ کې هغه پورې د خبره نه کوي څو باندې وسکي او د الله بندگی وکا په صحیح طریقه باندې وکا رکوع په صحیح طریقه باندې وکا سجده په صحیح طریقه باندې وکا قران کریم تر تلاوت په صحیح طریقه باندې وکا ځان نه هلیکاپټر مو جوړو چې یو ځان نه دی او جنریټر جوړ کړی دی ولته یې روان دا په قران په صحیح استهزاء چې باندې خلک کوي لمړنۍ بندگی په رمضان کې مخنران هغه قیام دی او دا د شی عجيبه بندگی ده چې دې په وجه باندې الله رب العالمین دې بنده ته ډېر نعمتونه ورکړي ډېر مزي ورته ورکړي ډېر خوندونه ورته ورکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعض سړي باندې الله تعالی رحم چې دا د شپې پاسې د مونږ شروع زکات مونږ کې ثم ايمد امراته بلال شیخ خپل بیبي ته وای را پاسېګا دا د منځو وخت دی دا د عبادت وخت دی دا د جنت د ګټلو وخت دی دا د الله د رضا وخت دی ته ودی چې دا څنګه انکار کوي د دې نه چې نشم کوله کور کارونه دي استړیا ده روزه ده خدمتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مخبر ته وګو واچي او په هغه څنګه باندې رب العالمین رحم دې چې هغه د شپې رافاتې درو د الله رب العالمین بندگی وکړه الله رب العالمین عبادت وکړ او به دا انسان د چې د خپل خاوند پسې ورغه او د خاوند نه مطالبه کوي چې پاتېږي د الله رب العالمین بندگی وکړه الله عبادت وکړه الله خاوند انکار کوي مضحت في وجهه الفا وسلام مخمنه او ته واچي لیکن مون طعام تباسي پدې چربانګي او پدې پښمنه کې څومره چې ورګيږي اتلس قسم خلق موت تعوذونه کې چې پاتہ وردا کندو وګه پاتې کیږي له ود باندې ورسخته لیکن یو بل رب چې دغه ګونه چې بچي ته ما څه نه حاضر شي منه عبادت هغه قیام دي دویمه بندگی چې په رمضان کې ډیره تعطیل کوي مؤمنانو هغه د جماعت خیال ساتل دي د جمع منځ کول عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو ورځ یو صحابي د مور نه پوښتنه وکړه په لان کې سار مانځ کې نو یره هغه بیګا ټول شپه تهجد کول او سار به زفوف غالب شي و د شي عمر بن الخطاب د مور څه وایي وې زه په هغه تهجد څو کوم چې ما نه په سهار جمع لا شي
زه ستا په هغه روژه باندې څه وکړم چې تا 3 ډوډۍ ماخوستن وخوړلې او 3 د چربان وخوړلې د سهار جامع کې نه حاضر ملائک حاضرېږي د رب العالمین سهار تم حاضرېږي او ماښام تم حاضرېږي او د دې ورځې عمل نامه د ځان سره وړي په مسجد کې نمونه لیکل او ته په کور کې بروت چې کې روژه دې نیولې ده ډېر ورونه په دې رمضان کې خوبونو ته کار ویلې ډېرو ټیک ټاکو ته کار ویلې دي ډېرو فلمونو ډرامو ته کار ویلې دي چا له ډرامو ګیمونو ته کار ویلې دي ولې وای راځي چې دا روژه لړل نشي نیولې نه نیسه خو مهمه نه ده چې ته روژه نشي نیولې او روژه په منکراتو باندې لنډې ده الله په نافرمانۍ باندې لنډې ده خبره تعزیرا وایم چې وي نیسه دا د الله حکم دی خو دا حکم د الله په صحیح طریقه باندې ادا کړه په دې رمضان کې دا غوږونه روژه کا د پردو زنانو د اوازونو نه دا غوږونه روژه کا د سندرو د اورېدلو نه دا غوږونه روژه کا د فلمونو د اوازونو نه ای مؤمنه په دې رمضان کې د سترګې روژه کا د پردو غیر محرمه زنانو هغه زنانو ته هغه فلمونو ته هغه تصویرانو ته مه ګوره ولې صرف د خوله روژه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله رب العالمین په هغه روژه باندې څه کوي چې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ورته اسکاک دې پرېږدي دی لیکن دروغ زه وایم غیبت زه کوم فلم زه ګورم ډرامه زه ګورم سندره زه اورم بدنظري زه کوم د مسلمان ته کنځلې زه کوم مسلمان سره جنګ زه کوم خاصه خو زه حیران تللی والله العظیم زه چې دا معاشره ګورم د دې مسلمانانو دا کردارونه ګورم په دې ټولنه کې دا کارونه ګورم قسم دې حیران ورته روژه خو دې ته نه ویل کېږي چې ته پکې راولګېږې مسلمان سره ځای دی منځ د جماعت دا به نه پرېږدي دا راجح قول د علماو دا دی یو قول د علماو دا دی چې په جمع سره منځ کول فرض دي دویم قول دا دی چې واجب دي ترک کوونکی ګناهګار دی لیکن ته د مسجد په څنګ کې فروغ کې حکم کې بیت الله باندې د ډېر ملګري ګورم هغه په منځ کې نه حاضر ولې یاره په 3 بجې باندې چربانګې کړی دی په 2 بجې باندې او اوس جمع ته 2 ګرګيري دا په خوبي انسان دی روژه په خوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې راپاتې اشتد بإزره وأيقظ أهله ولن به مضبوط کو خپل اهل له پاسه بندگی به کوله انس ابن مالک فرمای داسې عبادت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کو حتی تورمت قدمه وخيبه وفرشدل وهم محمد رسول الله امتي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رسول الله تعالی الله ارث معفر تاخذ گناهونه دکی دا بندگی دغه شی ودا اسی کوم شب موږ تاسو له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه استر ګړون دی نظر کار نه کوي عند الله معذور دی راغد الله رسول کور میں وړاندې دی مدینه کې مسجد ته چې راځم خول دی کندې دي لار کې حیوانات دي ضرري شیان دي ما ته تکلیف دی نشو راتللی نبی صلی الله علیه وسلم ته یې کور کې دې مونږ کوو کله چې روان شو داړو صحابي رسول الله ته غږ وکړ ام مکتوم را وفش چې راوګرځي دا وای اذان اوري وای او زه اذان اوري وای فاجب وانزل وای حي على الصلاه زید منځ درش حي على الفلاح را مخامخ شه زید خلاصي تا مګر تاسو څه وای را بڑا روجا ده توسګاری نبی سلام ته وای وای چې کله اذان اوري فاجب اذان نه جواب ورکړل صحابي پړندوستر هغه ته اجازه نه ملاويږي لیکن زما استاد کور بچن کې مسجد ته مؤذن چې وایي چې غم پراتی مړه روزه ده روز به دا دایمه ورلګي چې چا نه تیر شي کړي وي فرایض کو کامل کوي دا فرضي منځونه په جماعت سره وکړه دا ولي مولانا کوچ دریم عمل په رمضان کې الدعاء نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث لا ترد دعواهم دریم قسم خلق دي دا هغه دعاګانې نرد کیږي الصائم حتى يفطر روزدار د ترتیج دار روزه ماته کی روزه کې دعاګانې کوي خپل مشکلات حوائج رب ته پیش کړي موږ انسانانو په څیر باندې ډیر خلک چې دا هغه راشي او دا کوشش شروع کوي نبی صلی الله علیه وسلم خلق یو ته وي کله بل ته وي ولا زه غریب یم ډوډۍ نشته دا نشته منم تاکي مورز الله نه بوختلې ده اګه مورز رب العالمین ته رسول وجود کړي چې زمان رب زما طعام ته ضرورت دی ماته راکنه مو انسانانو په څیر باندې نبی صلی الله علیه وسلم انسان چې هغه دعا کوي یو د دریو نو ته ویلوي یاد لري چې دنیا کې الله دعا قبول کړي تاسو دعا وکړئ دنیا په کار دی وغواړئ الله الله يغضب ان تركت سؤاله
وبني آدم حين يسأل يغضب. الله رب العالمین چې کله ته دعا پرې دی غوسه کېږي. دا بنده ولې مانا نه غواړي؟ الله ستا په غوښتنو خوشحالېږي. من يدعوني فاستجیب له. شته څوک دعا وغواړي الله ورسې قبوله کړي. موږ وایو نه مړه سهار وخت د دعا د غوښتلو دی خو موږ خوب کوو. نه مړه مازدیګر کې د روژې په مازدیګر باندې د افطاري او د روژه ماتي وخت کې دعا بهتره ده. خو دا وخت زما د خوراکونو سره مشغوله یم. دا کاسه راته وړاندې کړه او دا رانه لرې ده او اچار دې رانه کړه او چکني دې رانه کړه او کجوره دې رانه کړه. نیمه ګټه باندې سمدلي خوراک کې ګټه واچوي. دغه وخت کې دا شی پرېږدئ مؤمنانو. هغه وخت کې خپل رب ته لاسونه لپکه او دعا وکړه. د ځان دپاره یې وکړه، د غایب مسلمان دپاره یې وکړه، د مظلوم دپاره یې وکړه، د کونډې دپاره یې وکړه، د یتیم دپاره یې وکړه. ستا په هېڅ هم نشي. او ته پوهېږي چې ته کله دعا کوې یو بل مسلمان ته چې یا الله دا نعمت ورته ورکړه. امین. ملایکه وایي امین ولکه مثله. یا الله دل یې ورکړه خو دل یې مو سره ورکړه. کله ملګري ته دعا وکړه. موږ ملګرو ته دعا ونه کړه، موږ والدینو ته دعا ونه کړه، موږ اقاربو ته دعا ونه کړه، بس فقط په طعامونو کې مشغوله یو. الدعاء هو العباده. نبی صلی الله علیه وسلم دعا بندګي ده. لکه څنګه چې د مونځ عبادت دی، څنګه چې روژه عبادت دی، څنګه چې صدقه عبادت دی، داسې دعا عبادت دی. دعا باندې اهتمام وکړئ. یو دریونه انسان ته ملاوي. یا دا چې دنیا کې د دعا قبول شي، حاجت دې پوره شي خلاص. او عجله د دعا په قبلېدو کې مه کوئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د خپل پلار ابراهیم دعا یم علیه السلام 2000 کاله بعد الله قبول کړم. ابراهیم څوک علیه السلام؟ واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله دوست نیولې. ته خو الله دوست نه، هغه ته الله خپل دوست ویل. هغه دعا 2000 برکات تبلیغ او استاد 2 ورځې نه دي شوی او اسلام دې نه. یادار چې دنیا کې الله قبول کړي. دویم یادار چې د انسان باندې مصائب را رواني، تکالیف را رواني. الله دې دعاګانو په وجه باندې مخسته دي. دعا غواړه چې د مشکلاتو نه په امن، دعا غواړه چې د ټینشنونو نه په امن، دعا غواړه چې د تکالیفو نه په امن باندې. او يدخر له یا الله دې انسان لپاره د آخرت لپاره جمع کړي. ورځ د قیامت باندې پتا ته الف پته ولګيږي چې تا دعاګانې غوښتلې دي. اول ته د شټاکونه جوړ شوي دا انسانان په آخرت کې څه وایي؟ یا الله دنیا کې بدل ایوم نه دنیا کې بدل اوس چې نو دعا نه قبلېږي. انت بچو یا الله دنیا کې بدل ایوم نه قبل ول آخرت ته به ساتلې. رزمي ده درېمه بندګي هغه دعا شو. دعاګانې وغواړئ. څلورم عبادت د الله په لاره کې مال ولګوئ چې دې څومره وس ستا یوه کجوره وس کېږي یو مسلمان روژه پرې ماتېږي وری کا. که دې 10 روپۍ وس کېږي دا فکر مه کوه چې یاره دا لس ګون دی. نه دا لس ډېر شی دی عند الله. فاتقوا الله ما استطعتم. انسانانو څومره چې مو وسي هغومره ورکوئ. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الله دا د مؤمن صفت دی چې هغه مال ورکوي سره د محبت د مال نه. دویم تفسیر سره د محبت د الله نه. دریم تفسیر سره د محبت د مسکین نه. دې ټولو سره مینه ده او دې ته ورکوي. دا خو د الله دپاره درکو چې موږ 50 روپۍ ورکو تصویران مو 2 ورځې په میډیا ګډېږي. ولې ولایتي سره دې مرسته وکړه. مرسته خو دې وکړه فلان دې سیم ته دې وغورځوه. څنګه ته میلاو نشو؟ اخلاص په خپلو عبادتونو کې پیدا کوي. مؤمنان اخلاص الله د رضا لپاره د یتیم، د مسکین، د غریب، د کونډې، د اسیر هغه پوښتنه په دې رمضان کې وکړئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزهدار ته روژه ماتې ورکړه. روزهدار ته روژه ماتې ورکړه. کان له مثل اجره. د دې مسلمان لپاره د هغې مسلمان روژې برابر اجر دی. ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. خود روزهدار د روژې نه څه نه کوي. تا نن 100 کسانو ته روژه ماتې ورکړه. 100 تا نن 101 روژې نیولې دي. 100 د نورو ایوه دې خپله. 1 کیلو کجوري په 100 روپۍ دي. هغه د 100 نه ډېر. لیکن ما وتا یا باعی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل. اې د نیکۍ والا را مخکې شه، را وړاندې شه. دا سیزن دی ګوره. او ته پوهېږي کله چې ته مال مصرف کړې اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط ممسكا تلفا. ملائکه اوانس کوي یا الله کوم سړی چې ستا په لار کې لګوي ورېږه.
ملائکه دا دعا کوي، خو انسانان نه دي. موږ خو د ګناهونو ډېر اعتماد او تکیه زموږ په حاجي صاحب او په مولوي صاحب باندې په قاري صاحب باندې دعا راته وکړه، لیکن که دا قاران مولیان هم دننه ولېده دا هم د ګناهونو ډک دي انسانان. داسې مخلوق نه ته دعا کوي چې هغه الله مخالفت نه کوي. یا الله څوک چې مصرف کوي نور ورکړه، هغه به وایي امین. بیا وایي یا الله کوم سړی چې بخل کوي کې وایي خلا، هغه ملایکه وایي امین. تاسې وګورئ بخیل سړي نه مال یا یې ډاکټر اخلي، ډاکټر کله بچی مریض دی، کله دا مریض دی، کله بل، یا د چیرته په تاوان کې مصرف کیږي، یا چې د موټر ټکر کوي، یا په چې د پیسې کوټه کیږي، یو شی په کیږي خو لیکن په خیر کې نه استعمالېږي. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رسول کومه صدقه غواړه اجر ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. صدقه غواړه چې ته روغ بخیل د غریبۍ نه یریږي او امید دې د مالدارۍ دی، صبر نه کې حتی بلغت الحلقوم، تر دې چې دا روح دې مرۍ ته راورسېږي. قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. یاره دا د فلانکي دپاره شو، دا د فلانکي چې مړ کېږي الله وایي دا د مخکې نه هم د هغه و چې مړ شو نو هغه د ورسولو دي، دا کې ستا څه کار. غرض مې دا دی په کور کې د ترکاري پخه کړله ښوروا، یو پیاله اوبه پکې ډېره واچوه. اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابي ته وایي کله چې کور کې ښوروا پخې اوبه پکې ډېرې کړه او د ګاونډي خیر دې وساتي. په دې رمضان کې د هغه خلکو تپوس وکړئ چې څوک یې د پوښتنې نشته دی ډېر د ربنا، څوک یې سرپرست نشته دی، څوک یې مالک نشته دی غیر د الله نه. ظاهري سرپرستان یې نه دي موجود په دنیا کې. د هغه خلکو احوال واخلئ او داسې نور ډېرې بدلګۍ دي. د الله رب العالمین ذکر وکړئ. همدغه شانه کې نور قسمه قسم عبادتونه نورزم د مسلمان ته وښاني. دا یو ډېره عجیبه صدقه ده. موږ څه وایو؟ تندی مو ګونج دی، فشار مو جګ دی، دماغ مو کار نه کوي، دې وخت کې به خبرې نه کوي. چا سره میلاو شي ورته مسکۍ شه، تبسم ورته وکړه، ورته وخانده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وسرور تدخلها على قلب مسلم لك صدقه. مسلمان ته وخانده، هغه به خوشاله شي چې هغه خوشاله شي، دا صدقه شي. ظاهري مال سره نشته دی، دا کولی شي. وکلمة الطیبه، ښایسته خبره خوشي کولی که نه، دا هم صدقه ده. سبحان الله هم صدقه ده، الحمدلله هم صدقه ده، الله اکبر هم صدقه ده. هغه په نېکۍ باندې امر کول دا هم صدقه ده. خو خپل کار به کوي. دې غریبانان هم لاره ورکه ده او دا مسکینانو بیخي بل حل یې راغستی دی او دا کونډې یتیمان به خپل کار کوي. ما خپل کار کوي نه نه، الله په لاره کې مال ولګوئ، صدقات وکړئ. دې څومره مو او یو بندګي بله چې هغه رمضان خاصه ده. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله رب العالمین حکم کړ، الله یې موږ ته وحی وکړه ابراهیم او اسماعیل السلام ته، زما کور به پاکوئ للطائفین د اعتکاف د طواف والعاکفین او هغه خلک چې اعتکاف کوي، والرکع السجود او هغه خلک چې رکوع سجده. خاصه بندګي چې دا جماع الخیر دی، د خیر راجمع کوونکی دی، هغه اعتکاف دی. په مسجد کې روزې نیول معلومو ورځو لپاره چې په دې کې د الله بندګي وکړم. کله چې په کور کې کنه، کله بچی وږي ته درخېږي، کله ښځه غوښتنه کوي، کله مور وایي، کله پلار وایي، دا ټول پرېږده راځه د الله کور ته راشه، ته د الله مېلمه شه، د الله په کور کې کښېنه، عزیز جوړ شه چې ته وګوره کنه څه رقم نعمتونه ته میلاوېږي. نبي صلی الله علیه وسلم اعتکاف کړی دی. رمضان په ټول رمضان کې اعتکاف جایز دی، که څوک په اول عشره کې کوي، یعنې په دویمه کې کوي، او په درېیمه کې، او افضلیت یې په درېیمه کې دی. نبي صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده په دغه کال باندې 10 ورځې اعتکاف وکړو، دا 10 ورپسې 10. اعتکاف دا یو ښه عبادت دی. اعتکاف به کوو چېرته؟ اعتکاف دپاره شروط څه شی دی؟ الحمدلله اکثره موږ کې موجود دی، مسلمانان یو، عاقلین یو، ماشومان نه یو، بالغان یو، مسافر نه یو، چې کوم شروط دی موجود دی به د ناستو خلکو. چېرته وکړو؟ موضع د اعتکاف چېرته دی؟ 3 اقوال دی علماو. یو دا دی چې اعتکاف صرف په 3 جوماتونو کې کېږي، مسجد نبوي، مسجد حرام او بیت المقدس یا مسجد الاقصی.
او لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. دا نه علماء استدلال کړي او ډېر زور یې کړي، خو دا قول سندن او په اعتبار د حجت سره کمزوري. دویم قول د علماو دا دی چې صرف په هغه جماعت کې به اعتکاف کوي چې جمع وکړي، جماعت کې جمعې لمونځ به کېږي لکه دا زموږ مسجد شي. دا قول لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، دا عنعنه د زهري دا روایت هم کمزور او داسې نور چې کوم دي. دریم قول د جمهور علماو دا دی اعتکاف په هر هغه مسجد کې کېږي چې په هغې کې فرضي لمونځ ادا کېږي 5 وخت، یا اکثره لمونځونه په دې کې ادا کېږي. په دې کې چې د اعتکاف صحیح دی، لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت والا. او دویمه دا چې وانتم عاکفون فی المساجد، تاسو به اعتکاف چېرته کوئ؟ جوماتونو کې به یې کوئ. هغه ورونه چې وزګارې وي، هغه ځوانان چې کار نه لرئ، لا شلم د رمضان ته ډېره زمانه پاتې ده، په دې کې ځان له جامې مو واخله، قیمتي څپلۍ مو واخله، قیمتي خولۍ مو واخله، څه شی اخلئ ځوانه په دې عشره کې پوره کړه. دا راتلونکې عشره رب د بندګۍ دپاره وباسه، دا ډېره بهترینه عشره ده. او په دې کې یو خاصه شپه ده د زرو میاشتو د بندګۍ نه غوره ده چې په هغې به زه راتلونکي جمعه کې خبره کوم. ایا د زنانو اعتکاف په کور کې کېږي که نه؟ دا یو مسئله ډېره تاویږي په دې ټولنه کې، او ډېر خلک څوک په یو طرف او څوک په بل طرف. خو زه به هغه خبره کوم چې قال الله وقال الرسول، رب او د رب رسول ښودل. که زنانه ده او که نارینه ده، د هغې اعتکاف دپاره شرط مسجد دی. وانتم عاکفون فی المساجد. یو سړی وایي زنانه دپاره اصول نه دی برابر جومات کې نیک او فرض دی اعتکاف، سنت عمل لګا اجر دی به، خو چې تا ته د دې اجر زمینه نه ده برابره نیک او ضروري خبره خو نه ده که د دې په ځای باندې بل څه وکړه، د قرآن تلاوت وکړه، همداسې نفلي عبادات وکړه، ذکر وکړه، نور کارونه وکړه. په کورونو کې اعتکافونه دا د محمد رسول الله طریقه نه وه، او دا نه د هغه د بیبیانو طریقه وه. ځکه حدیث کې راځي د محمد رسول الله صلی بیبیانې راغلې د الله د رسول نه اجازه وغوښته یې مسجد کې اعتکاف وکړه، فاذن له نبي صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه. په دې کې یوه زنانه راغله، هغې چې دی په منزل مسجد کې چې دی ځان له خیمه وواله، دویمه راله هغې وواله، بله راله هغې وواله. نبي صلی الله علیه وسلم خدې کې هم تاسې بندتوب شروع کړه او داخلې وله ټولې کړې. د محمد رسول الله کور مسجد ته نږدې و، تر ټولو نږدې کور د رسول الله و، ځکه مسجد ته دروازه وه. که چېرته جایز رسول الله همالته ویلی وي اجازه وکړئ، ما همدغه ځای کې وکړئ، خو اجازه نه وه، دین اجازه نه ده ورکړې. کومې خویندې د اعتکاف کول غواړي مساجد وي ځای به کې ویې کوي، که یې نه فرض نه د اعتکاف سنت عمل نه کوئ. او دویمه خبره عامه ورونو ته وایم چې کوم ورونه وزګار یې وي، مشغولتیا نه لرئ. اکثره خلک باندې دا فکر یې مړه اختر را روان دی او څه شي او څه شي، دا اختر او دا هر څه تېرېږي. هغه خلک داسې خلک به د ټولنه کې شته چې د هغې اختر نه وي، ولې موږ اختر څه ته وایو؟ نوو جامو ته وایو، ښه خوراک ته وایو، ښه لباس ته، هغه د هغوی سره نه وي. ليس العيد لمن لبث الجديد، انما العيد لمن اطاع رب الابيد، او یا لمن اطاع رب العالمين. اختر دا چا دی چې نوې جامې واغوستې؟ اختر د هغه چا دی چې هغې د الله بندګي کړې ده. كل يوم لا اعصي فيها الله فهو عيد. علي رضی الله عنه وایي هغه ورځ چې زه پکې د الله نافرماني ونه کړم دا زما اختر دی، غرض مې دا دی. اعتکاف د چا وس کېږي ویې کوي چې په هر ځای کې کوئ، که دې مسجد کې کوئ سیستم برابرېږي انشاءالله، ملګري وي، که یې په هغه مسجد کې کوئ، که یې د کور په څنګ کې مسجد کې کوئ، که یې په کلي کې مسجد کې کوئ، خو لیکن اعتکاف وکړئ، مې فوت کوئ، خیرونه پکې ډېر دي. الله دې دا خبرې زما استاذ د هدایت سبب وګرځوي، او الله رب العالمین دې په دې اعمالو باندې ما تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته وس راکړي چې د کونډو، یتیمانانو، غریبانانو، مساکینو او د مظلومو خلکو احوال واخلو. وبالله تعالی توفیق. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.